السلام علیکم ملګرو. راغلی ما خپل کلي سره پیوسته یو غړی ده چې ورته وایي خان بهادر غړی، او د کلي خلک راوتي دي او دلته د چا خپل پټي او چا اغوستي ځان له کورونه جوړ کړي. دلته یو ډېر لوی جومات دی چې جامع مسجد دی. نو د ملګرو راته وایي چې تاسو راشئ او د جومات باره کې لږ غوندې یو ویډیو جوړو. د جمعې لمونځ ورکړو شو، الحمدلله. زما بچی زوم مې دی، هغه مفتي علي حسن، هغه د جمعې لمونځ ورکړو او د جمعې د لمانځه نه پس دغه څو خبرې تاسو دپاره، خصوصا د هغه خلکو دپاره چې تعلق یې د ډاګبیسود یا پبو یا د پیوسته علاقو سره دی. دا جومات چې دی نو دا د خوارانو غریبانانو مسکینانو جومات دی. په دې علاقه باندې د لوډ شیډینګ دورانیه چې ده نو په شواروز کې د 12 نه واده 18 غنټو پورې ده. نو په دې جومات کې د خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. د دغه تکلیف د ختمولو لپاره یو علاج د نن سبا هغه د سولر یعنې شیشې. نو تر څه حده پورې خو دوی کوشش کړی دی چې د خپلې ګړۍ په سطحه دوی د هغې دپاره څه ناڅه پیسې راغونډې کړي دي، خو بیا هم ضرورت ډېر دی چې هغه په دې باندې نه پوره کېږي. ما سره د یونین کونسل ډاګبیسود چیرمین صاحب ولاړ دی، فوجي نوم یې فاروق شاه دی، خو په فوجي مشهور دی. څه وایي دې خلکو ته د دې جومات باره کې تاسو ته چې کوم ضرورت دی دې وخت کې؟ آیا دا تاسو خو چیرمین یې نو نه کېږي چې سرکاري سطح باندې څنګه چې په نورو کلو کې سرکاري سطح باندې سولر ولګېدې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ خو هر رنګه کوشش کړی دی، سیاسي غیر سیاسي، او په دې کې دا به وایي چې د خلیق دی خدای عزت وکړي. مونږ له د دې سولرو منظوري کړې وه، بلکل کړې ده، کسان هم راغلي وو، خو دا اریان دا یو چې زمونږ سولر یې څه شوې. دا زه د ډاګبیسود د مشرانو دا سوال کوم چې زمونږ چې خلیق یو شی کړی دی، زه دا مخامخ وایم. موږ راسره ناست وو کم کسان چې راغلي وو، او د هغه نوم دی پرویز خان هم ورسره راغلی و، دا خلیق اپیه دی هم راغلی و دلته کې. موږ له د سولر مکمل بندوبست کړی. نو دا نه چې موږ د خلیق نه خلیق موږ کړی دی، خو لیکن دا وایو چې موږ دا غیب شو. زه دا وایم چې زمونږ دا وټونه، زمونږ دا خدمتونه که خلیق دی که بل دی که بل دی، هر یو چې په چا باندې دغه اعتراض نه کوو، لیکن دا وایو چې موږ دا د ټولو زیات زمونږ خدمت زمونږ غړی کوي. خان بهادر غړی حاجي صاحب راشه دیله، عام خلک به تا ګوري تا به اوري، بس هغه خو تاسو خپل نظر بیان کو سیاسي. هر چېرته چې لاړل خدای دې وکړي، اب هم چېرته جومات کې لګېدلي، خدای دې وکړي که وسې رسي دلته دې مو لګوي. څه وایي د علاقې خلکو ته، عامو خلکو ته، د کلي خلکو ته چې کوم بهار دي کوم دلته دي شتمن دي؟ زه د خپل کلي خلکو ته یا د خپل همسایه د کلیو ته هر ځای چې په پاکستان کې که بار وي که نه، که مونږ دې غړی سره تاسو تعاون وکړئ یو دغه وکړئ نو ډېر روا وي. ځکه چې زموږ دا غړی دا ډېر غریبانان دي، ټول دې کې راغلي دي، هر رنګه خلک پاکستان اشنغر نه راغلي دي، د کابل نه راغلي دي، د یعنې افریدي پکې دي، ټول پکې، لیکن غریبانان دي. وسې دونه نشته چې تا ته وایم چې وسې شته که نه، غریبانان دي. نو مونږ سره چې څه قسم تاسو امداد کولی شئ، نو هغه امداد تاسو زموږ د خان بهادر غړی جومات سره وکړئ نو ښه خبره وي. ځکه چې زمونږ کا جومات کې کار هم ډېر دی او سولر هم ډېر ضروري دی. سولر دې باندې ضروري دی چې ګرمي ده او سخته ګرمي ده، نو ګرمۍ نه هر یو سړی پریشانه دی. او مونږ هر یو دا دواګانې کو یا خدای پاک داسې څوک پیدا کړي چې زمونږ دا خدمت وکړي او زمونږ دا کار وکړي. ډېره مننه چیرمین صاحب، خوشحاله اوسئ. لږ جومات ته دننه ځو، مولانا صاحب سره به یو دوه خبرې وکړو. صحیح ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د دې مسجد خطیب د جمعې د ورځې چې دلته کې بیان او واعظ او نصیحت د علاقې والا خلکو ته کوو د الله په توفیق سره. او دا علاقه ډېره پاسمانده علاقه ده، داسې مالي استطاعت یې ډېر برابر نه دی، کمزوري دي. خپل وس په دې کې دی هم کړی دی، څه لږې ډېرې پیسې دی راجمع کړي هم دي، څه د جومات خپله مخکې نه فنډ هم و. خو د سولرو د سیسټم دلته کې ضرورت ډېر دی، ځکه چې لوډ شیډینګ هم ډېر زیات دی. ماشومان سبقونه هم وایي، د جمعې په مونځ کې هم تکلیف ډېر وي، نورو مونځونو کې هم تکلیف ډېر دی. او سرکاري سطح باندې هم مخکې څه کوششونه څه هلې ځلې فوجي ماما کړي وي، هغه ناکامه شولو او هغه سولر سیسټم موږ ته برابر نه کړی شو. دې وجې نه مونږ د کلي ملګرو ته یا چې څونه بهر ملګري زما د اواز اوري د هغوی ټولو په خدمت کې درخواست کوو چې دلته کې په دې ګاؤں ډاګبیسود محله خان بهادر ګړي دې کې مسجد کمال دی او ای ته د سولرو د سیسټم ضرورت دی. نو برای مهرباني تاسو د خپل وس مطابق موږ سره په دې کې خصوصي تعاون وکړئ. الله تعالی به دله په دواړو جهانونو باندې د دې عوضونه درکړي.
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو مشرانو خبرې کې مفتی صاحب خو وضاحت سره خبرو کا زه د ټولو یارانو دوستانو ته دا شان مشرانو کشرانو ټول ته یو عاجزانه درخواست کوم دلته زموږ د جومات کې چې د سولر اوس چې کوم دغه دی هېڅ ضرورت دی نو ټولو ته اپیل دی درخواست دی یو منت زاری ده ټولو ته دا درخواست چې موږ ته دلته دا سیسټم وشي نو دا به ستاسو په تعاون سره کېږي ستاسو په کوشش او محنت سره به کېږي ستاسو سیدې په دعاګانو او فکر سره به کېږي نو زه تاسو ته یو عاجزانه درخواست کوم چې قاري ټولو سره صاحب که تعاون څوک کوئ. غواړي چې تاسو سره مرسته وکړي نو هغه به د چا سره رابطه کوي که د موبایل نمبر وښایئ او نوم وښایئ د دې جومات به کمیټي وي د هغې مشر څوک به وي بس د دې جومات د مسجد کمال محله چې د خان بهادر ګړی ګاونډ ډاکبیسو ده زه په دې کې قاري صاحب نو خپل امامت هم کو پکې درس هم کو او خدمت هم پکې کو لګیو دغه چې خادمان یو نو زما نمبر دی 0314 97 68 480 دا مفتی صاحب دی نو مفتی صاحب نمبر دی 0313 93 55 673 دا د مفتی صاحب نمبر دی او دا شرمو سره نور مرګریم دي نو هغه مو سره دا منډه کوي په جمعات کې خادمي کوي نو که په دې معنی سره بیا رابطه کوي یا د اجي سے پتا خپل نمبر وای نو د دې سره هم رابطه کوي دا خپل کسته نو ټول ته چې درخواست چې سره ورفور تعاون کوي تاسو به ډیر ډیر مننه وي او الله پاک چې تاسو ټول جزای خیر درکړي والسلام.